دا د ابراهیم علیه السلام منونکي او د ابراهیم علیه السلام متبع خو اتباع یې نه کوله. نو د دې د وجې د ابراهیم علیه السلام زیات واقعات هغه په قرآن کې ذکر دي. حقیقت دا دی چې ابراهیم علیه السلام ډېر عظیم پیغمبر، ټول پیغمبران عظیم پیغمبران او لوی شان او لوی مقام لره، خو بعضې له پکې الله رب العالمین لوی مقام او درجه ورکړې ده. دا الله ورکړې ده، الله ویلیم دي تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، بعض له په بعضې فضیلت ورکړې دي. ابراهیم علیه السلام په اولو العظم پیغمبرانو کې او دا مقام او دا مرتبه چې ورته میلاو شوې ده داسې نه ده میلاو شوې، سختې مقابلې یې کړي دي. قرآن شریف کې د هغې ذکر چې ما په ابراهیم علیه السلام سخت امتحانات راوستلي. وإذ ابتلى ابراهیم ربه بکلمات، یو نه دو نه، مختلف ما ازمایلې دي او په هر ازمیخ او په هر امتحان کې بالکل سربالا او لوی مقام حاصل کړی دی. د وحدانیت د الله د وحدانیت لوی پرچار به کو او په دې لاره کې تا ته موږ ډېر لوی تکلیفونه الله رب العالمین د طرف نه هغه برداشت کړي دي، هسې لوی مقام ته نه دی رسېدلی. نو ډېر صفات یې الله رب العالمین بیان کړي دي. کله الله رب العالمین وی چې انی جاعلک للناس اماما، د ټولي دنیا هغه پیشوای الله ګڼي. او کله یو قسم تکلیف، کله بل قسم تکلیف. کم کم عادت تاسو مخکې ویلیم دي، کو وطن دی وطن یې پرېښی دی، قرآن شریف نه ظاهر ثابت دی چې خپل وطن یې پرېښی دی. کو بیا دغه شان اولاد بچی دي، نو اولاد او بچی یې پرېښي، دا ګران کار دی. صرف په خولې باندې وایو وطن پرېښودل، کلي وطن خو پرېږده، کلي سړی نشي پرېښودی، کور نشي پرېښودی. په یو ملک کې به د خپل یو د دې حلی بابا د موت منظور ته نشي تللی. ابراهیم علیه السلام خپل وطن پرېښي، قرآن شریف کې ذکر. بیا اولاد یې پرېښي دي، قرآن شریف ته ثابت دي چې خپله بیبي بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. غټ امتحان دی، داسې یو ځای کې چې انسان او حیوان څه کې چې الله وی هلته دا کروندې هم درک نه لګېده. الله اکبر. او بیا اولاد پرېږدي، بیا د هغې نه پس د انسان د خپل ځان دی او خپل وجود دی، څومره انسان ته ګران دي، دومره تکلیف سړی نشي برداشت کولی. ابراهیم علیه السلام د خپل سر نه هم ورتېر دی او په قرآن شریف کې هغه ثابت دی، ورته دنګلي دي، ورته ودنګل. اوس الله ګولې ګلزار کړ، نه د الله رب العالمین خوښه وه، د الله رب العالمین منشا وه، هغه خپل دغه پیش کړه که نه، ورته ودنګل. قرآن شریف ته ثابت دی. او بیا د ټولو قسم د لوی امتحان چې الله رب العالمین په قرآن کې هغې ته پخپله ویلي دي چې دا ډېر لوی امتحان و، پخپله الله ویلي دي، پخپله. اوس دقه را روان دي د هغې سنت طریقه، د خپل بچي په مرۍ باندې چاړه راښکل. قرآن شریف کې الله پخپله وایي چې دا ډېر سخت امتحان و. څنګه دی هغه آیات؟ نه مړی إني ويا آيات يرشلان بهر سعي قال إني أرى في المنام أني فانظر ماذا قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن هذا يرشي طول دي إن هذا لهو البلاء المبين. الله ويا الله دا ډیر سخت امتحان وکړه. ان هذا لهو البلاء المبين. الله دا غیرم ورته کړی دی په خپل بچی په مړی باندې چاله راکړه. بهر کیف ابراهیم علیه السلام ډیر تکلیفات باندې، نو الله انعام هم ډیر ورکړی دی، تکلیف ته ډیر برداشت کړ
الله رب العالمین دلته خشته او مزیدار او اعلی او بهترین صفات الله رب العالمین بیان کړی دي او دا د مکی خلقو ته دا خبره ثابتوي چې تاسو د ابراهیم علیه السلام متبع نو د ابراهیم علیه السلام د ټولو نو چت متبع رسول الله صلی الله علیه وسلم ورور په د باندې ایمان او دغه خبره دا کړی او بار بار دې ځای کې به تاسو راشد قرآن شریف په مختلف آیاتونو کې الله رب العالمین د ابراهیم علیه السلام متعلق وی وما کان من المشرکین دا مختلف زینو کې الله رب العالمین وی دلته ویلي دي ولم یکو من المشرکین وما کان من تاسو دغه متبع ابراهیم علیه السلام خو شرک نه کاوه او د وحدانیت او د الله د توحید د ټولو نو اوچت داعی د ټولو نو اوچت داعی نو ولې دغه اتباع نه کوو د ټولو نه زیات تر اتباع هغه جناب محمد رسول الله کوي دلته تاسو به ساش ثم وحینا الیک ان اتبع ملت اگرچه رسول الله صلی الله علیه وسلم دین د رسول الله مبارک شریعت د رسول الله مبارک احکام دا په ټولو ملتونو باندې د ټولو نو اوچت دي دا الله رب العالمین په قران کې ویلي چې ما تاسو داس دین درکړی دی چې داسې د چا نه دی ما تبا غوړه کړی په دې ټولو کې او الله رب العالمین رسول الله مبارک ته سره ده دی چې ته د ټولو انبیای کرامو سردارې باقاعده په حدیثو کې ثابت دی چې ته ټولو د انبیای کرامو سردار یا نه سید ولد آدم وغیرہ وغیرہ آیاتونه غلي او بیا ابراهیم علیه السلام هغه اتباع او دغه د دین هغه دغه په چې کوم عقاید اصول دی عقیده هغه فروعي کې هونه او چې کوم دا اصولی دغه دی شرعي د اناغي کې ابراهیم علیه السلام هغه اتباع ابراهیم رسول الله مبارک کړی دا د خبره ثابت دی چې ابراهیم علیه السلام تاسو خپل پیشوا کړی رسول الله مبارک دغه تابع نو دې آیاتونو کې الله رب العالمین د ابراهیم علیه السلام د دې خبرو بیان ان ابراهیم بشک ابراهیم علیه السلام کان امه یو جماعت کثیره دې لوی صفات الله رب العالمین دلته ذکر کړي امام دې مقتدی دې قانتن تابعدار لله د الله په هر څه کې د الله تابعداري کړي دا حنیفه قرآن شریف کې مختلفو ځایونو کې راغلي دي میلان کون کې د حق طرف ته معنی آسان ده ولم یکونوا من المشرکین د مشرکانو نه ولی تاسو داغه اتباع کوي نو ولی مشرکین یې ولی داغه کوي وما کان من المشرکین او بدلته دا ولم یکو من المشرکین شاکرا لانعمه شکر کوونکو د الله د نعمتونو ډیر شکر گزار بندو نو الله سوی اجتباهم غرقلو وهداو هدایت انکلو الى صراط مستقیم اگر صراط مستقیم تا صراط مستقیم دیر لوی مقام دیر دیر لوی مرتبه دا اللہ رب العالمین وی ما ابراہیم علیہ السلام آغیتا ہدایت میں ہوتا داغی کلو صراط مستقیم باندت لن کی ہوا دا دا وجہ خطا منذ اللہ رب العالمین تلوی زاری دا اللہ رب العالمین دا غستو لوی ذریعہ دا نو تا سورت فاتحہ کے نو خو خیر لالاگان یو سیو لالاگ پدی نیو خدا دوم رخ کل صفات چیتا دا اللہ بیان کے چی الحمدللہ رب العالمین بیا بیا الرحمن الرحیم بیا مالک یوم الدین دا کل صفات دا اللہ چی عظیم صفات بیا بیان کے بیا اسرا وعدہ مو کے چسا ایاکا نعبد و ایاکا نستعین خاص تابع عبادت کو خاص تانو امداد وارو دا دیر لوی خبر دا دا دیر عظیم خبر دا دا دیر لوی کلمات تی نبی اللہ خوشحالی وائی سب والے چتا زما سر دومره زما وحدانیت زما کبرائی زما لوی والی زما کل صفات بیا ما سر دومره عظیم وعدا وائی سب والے سب والے اهدنا الصراط المستقیم ذکر چې صراط مستقیم دا ډیر عظیم صفت ته ابراهیم علیه السلام لاغه الله ورکو او رسول الله مبارک تم الله وی وایا یاسین وایا وسی والقران الحکیم انك لمن المرسلین وایا على صراط مستقیم خدای ان دا غوالو نو مخ لاغانی وبشروق او په دې ډبی نه وي چې سبا یو دا او نه امام ته وږي دې امام سوي
بس لګیاو نه دې سيزونو ته خیال کوي صراط مستقیم ابراهیم علیہ السلام له الله غور کو اجتباهم غلقلهم چنکلو دنیا کې مزلو وهدا او هدایت او تکلو الى صراط مستقیم صراط مستقیم وآتیناه او من ورکلو فی الدنیا په دنیا کې حسنه کلی جند معنا ظاهر دالا من په دنیا کې ورکلو کلی جند حسنه علماء او د تفسیر علما پکې ورګړ شي وي تیمور جانا بیا په تفسیر ابن کثیر مو ګورا او د قشنوه المانی مو ګورو پته برته ولګي چې د سوم د حسنه څه شی دی او زره تاغه خیر تاسو هغه آسان توجیه دغه کوم چې حسنه خو یو مزیدار خوري جون منغوایو او تم په مشکله غي ربنا اتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخره حسنه خدا په تاسو لګیای نور د حسنت دغه غوړه پته بته حسنه نمراد دلته باز علما زمنګوي چې موږ ورکړو ابراهيم عليه السلام ته س واتینا فی حسنه مو خپل جون وای خو حسنه نمراد کلی اولاد ابراهيم عليه السلام آغا هستی دا خپلم پیغمبر وایو بسې زویم پیغمبر وایو بسې نوسیم پیغمبر وایو بسې کلوسیم پیغمبر خپلم پیغمبر زویم پیغمبر نوسیم پیغمبر کلوسیم پیغمبر یو شان نو خپل اولاد دا علماء دغه کړی ده او یا واتینا فی الدنیا حسنه ورکړو دنیا کې کلی جون دا نبوت هم ولا ورکړو اوه نبوت خو ډېر لوی څیز دی کنه ډېر لوی مقام دی او زمون بعض علما چې واتینا فی الدنیا حسنه ورکړو په دنیا کې کلی جون نه مراد سره زمون بعض علما وي چې موږ د رسول الله مبارک سره داغه تذکرہ کړی دا وایا اللهم صل وایا علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم ولي پیغمبرانو ټول دې شي د ټول جنت انت ابراهيم عليه السلام تخصیص شکړه الله وی دا ولا ټول جنما او لا هذا القياس قضيه یو پینځي صفات لیکلي دي یار په خدای یقینو چې مازیګر وتعالى سما قاو پورې ما خدای دا ختمي کړه نو دا خو خیر دا خدا سینې کې نه سر بلوړې خپل دې استاسه ودای کړې لوی تکلیفونه برداشت کړې دي لوی تکلیفونه واتیناه فی الدنیا حسنه من ورکړو دنیا کې خشتو مزیدار جن و انه فی الاخرته د دنیا سو جن دې مړه تیر بشي خبره اصل خبره څه شي د آخرت و انه فی الاخرته وبشکت په آخرت کې لمن الصالحین خامخا د نیکانو خلق نبوی چې کوم مقام بوله ورکړي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم تعالی یو دا دغه خلق ته وی چې کوم دغه رسول الله مبارک دشمنانو دغیو چې تاسو ګوره چې د ټولو نزیات متبع د ابراهیم علیه السلام څوک دی الله ته حکم کوي ثم وحینا بیا وحی کړی له کتا ته چې ان تبع تابعداریو کا ملت ابراهیم د ملت ابراهیم حنیفا چې اعلان کوونکو حق طرف ته چې اعلان کوونکو حق طرف ته وما كان او بیا الله رب العالمین چې مونږه یاره دایو او ابراهیم علیه السلام منون کیو او دایو ابراهیم علیه السلام مشرک ظالمانو تاسو کو يهود او نصارى او د مکی مشرک ټول مشرکان وما كان نو ابراهیم علیه السلام من المشرکین د مشرکانو نه به بعض وختونه هغه داغې د عزت ورکړي او احترام ورکړي هر یو وخت الله رب العالمین د عبادت ته خدا انسان او د خپل بندا د عبادت د شوق لپاره الله باز روز د عبادت لپاره ډېر غوړه کړی يهود چې کله پیدا شو نو الله رب العالمین د يهود د عبادت لپاره دروازې تعین کو نو یهودو ته په خپلو وي کبر وزن خوښه ده داوی په خوښه اگر چې الله ولې د جمعې ورځ مقرر کړله هغوی نه موږ به د خالي ورځ د هفتې ورځ دا یې غوره کړه نو د هفتې د ورځې د هغوی د عبادت جوړه شوه بیا نصارا چې کوم د عیسایانو عیسی علیه السلام هغوی ته چې خبره مخکې کړه د هغوی د اتوار ورځ
هغه غوړه بس پاغي باندې هغه عبادت روان بیا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانه رااله رسول الله مبارک کړو امت چې کوم صحابه وي ته کوم ورځم د عبادت لپاره وخت نو دا د الله لوی رحم او د رسول الله مبارک د برکت چې هغه صحابه کرام په هغه وخت کې رسول الله مبارک ته چې تاو د الله رسول کوم ورځم د لپاره د عبادت هم د قبول نو الله رب العالمین دا وی د لپاره دا د مخکې انتخاب کړو زموږ د جمعې د ورځ الله د عبادت لپاره او عزت مند او مقرم او درسو دا د الله ډېر لوی رحم د جمعې تعظیم د جمعې دغه دا ډېر لوی مقام لري اگر چې موږ ډېر بیکار یو او وخت تر وخت هم د زړه د جمعې د ورځې هغه تعظیم وسي د جمعې یو سکند او یو لحظه ډېر زیات قیمت دی بهر کې ابزا هغې به بیا بل وخت خبره وکړو نو یهودو یې دا ورځ مقرر کړه او ورته په دې باندې عبادت کوي او د امتحان په طور باندې دوی ته په دغه ورځ باندې د ښکار دی منې کړی بس د الله حکمت او دا حکمت د لاندې نو امتحان خو وي داسې امتحان خو خامخا چې ستا د قابو د لاندې یو څیز او ته د هغې نه ځان بچ کړي دغې ته وایي امتحان او دا الله دا نو دا داسې چلو شو چې دوی د ښکار شوقیان نو ښکار به په نورو ورځو باندې نو د خالي په ورځ به د دریاب سر لا هغه ښکار راغی په ګوتو به رانیوي خو چونکې دوی یې منې کړو د دې بدبختو بیا د خالي د ورځې هغه تعظیم ونه کړه اختلاف یې پکې وکړ او هغه په الله رب العالمین هغه خبره د هغوی د قهر د سبب جوړه شوه د الله او داسې قهر یې پې نازل کړو چې د هغې ورځې د بې عزتۍ د وجې کبان نیول او نه نیول او تاسو لږ سوچ کوئ یا یو خبرې ته ستاسو ذهن او فکر راولم هغه د الله خبرې ونه منله الله دومره عظیمه او سخته سزا یې ورکړه دا سهار په دې قرآن شریف کې ذکر ده او په د دریو ځایونو کې ذکر ده چې هغه د هفتې د ورځې د تعظیم نه کولو په وجه باندې الله رب العالمین د هغې خلکو د پیسوګانو خطران کړي قرآن شریف په دې اوبې پاره کې تاسو الله ته خنزیران او پیسوګان دا ولې د خالي د ورځې تعظیم وکړه او تعظیم څو هغه نور خبرې خو پرېږده صرف ښکار مه کوه د خالي په ورځ ښکار هغوی ښکار وکړه نه الله راونیوه دا ولې د هغې ورځې تعظیم وکړو مونږ د جمعې په شپه چې څومره ارامېدوبونه پخوا خو خیر د جمعې د شپې او د ورځې به دا چوټي وه نو چې څومره ارامېدوبونه زمونږ نو هغه به مونږ د جمعې او د ښار لګیا اوس هم خلک لګیا دي د جمعې تعظیم زمونږ د زړونو نه نور ووځي او دا ډېره خطرناکه خبر ده ګوره یاد ساته د جمعې د ورځې تعظیم د جمعې په ورځ به څه چل کوو ګوره د عبادت دپاره الله مونږ دپاره مقرر کړی ده که نور خو پرېږده د جمعې هغه لمونځ ده چې موږ راځو نو زموږ څه امام چې هغه خطبې ته ودرېږي دا کیسې کړه لیکن کور ناست قسم په خدای د الله په ذات دی لکه څنګه خوځګار ناست او دې ثواب کې ځان نه حایلوي چې هلکه راشي دا خو د جمعې ورځ چې څنګه اذان وشي دا لومبی اذان بس د دې نه پس کار څه شي دی وایي ممنوع دی یا څنګه دی وایه په قرآن شریف یا ایها الذین آمنوا اذا نودي للصلاة من يوم فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم زموږ د بعضې علماء کرامو په نیز باندې د جمعې په ورځ په لومبي اذان نه پس تجارت کول د دنیا کارونه خو څه شي حرام دي موږ پروا نشته دا زموږ دپاره ډېره د بدبختۍ ګورې خبره ده یاد ساته تیمور جانه دا تباهۍ دا لویه خبره او دا یاد ساته یو خبره یاد ساته بس بیا مخکې ځو چې څومره موږ د دې ورځې او د دې د عبادت تعظیم وکړه قسم په خدای زموږ په زندګۍ کې به یو جبین خیرات راشي خو موږ یې نه کوو نو نور خو پرېږده زه تا ته یم ته صرف د جمعې په ورځ راشه وګوره په دې جوماتونو کې یوازې زموږ جومات کې نه وګوره ډېره بس امام خطبه یو پکې یې دقلته ولاړ وي چې خطبه وچي بیا راځي داسې پکې داسې خلکو ته بس حاجي
نو دا هغې په وجه باندې هغوی الله رب العالمین بیزوګان او خنزیران کړل. الله اکبر. او الله وایي دا چې زه څه کوم دا ښه کوم الله وایي چې تاسو ته. بیا دویم آیات کې الله رب العالمین دا دعوت اصول بیان کړي دي هغه ته بیا وایم. او درېیم او څلورم او پنځم آیات کې بیا یو حکم نازل شوی هغه چې اګرچې هغه واقعه خاص و خو حکم یې بیا عام دی هغه ته بیا وایم. انما بشکا جعل السبت مقرر شوی دا د خالی روزه قانون د خالی د روزه علی الذین پای کسانو باندې اختلافو فی چوی اختلاف کو داری په تعظیم کې اختلاف نو غرق پر الله وان ربک وبشکر رب یحکم خامخا فیصله کوي بینهم قوا بین داوی کې یوم القیامت د قیامت پر فیما کانوا فاسق فی اختلافون کې په اختلاف او قیامت اړوند راغلی. ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي احسن. قرآن دی دین ترا بللو او دا به هر انسان باندې د خپل وس مطابق هغه لازم. بیا دی دین ته څنګه رابلې نو د هغې لپاره یو درې اصول هغه بیان شي او په دې اصولو کو چې عمل موږ وکړو نو خلکو ته به اسانه او خلق په خبره باندې ډېر سختي به نه کوي. الله وی او بله د الله رب د الله تا او د الله لارې ته خلق بالحکمت په حکمت سره. حکمت امراد سره غلطه وي والموعظه الحسنه او په نصیحت خشته باندې وجادلهم او قرآن یې باس خبر راځي ولی دا ولی نو په خپل طریقه سره باسو او په خپل طریقه باندې دا وی غیر اصلاح د دې الله رب العالمین موږ او تاسو ته کړو او دغه د کامیابی لوی سیزن د خبره باندې سختی په دین کې دومره باندې کې او نه به دومره سخت خبرې کې چې خلک متنفره کې د ځان دا شی باندې کې او دا د بیا کرامو دا طریقه وه بل قوم ته سختی پاسې وخت راغلی خو هغه سختي به داسې هر وخت به نه دا کې چې خلک متنفره کې. د پیغمبرانو دا واقعیت چې تیمور جان د قرآن شریف کې تیر چې تاسو ته اتمه سپاره کې دغه شو په خدای یقین وکړه چې څومره ښکلې او په ښکلې انداز باندې هغه به لګي او پیغمبران ګوره د لوی خلک دي. حضرت نوح علیه السلام چې راغلی دی او تبلیغ دا کوي نو څنګه دی هغوی ورته ویل انا لنراک فی ضلال مبین. دا ډېره خبره ده موږ څه شي یو موږ خو یو داسې علم نشته تقوا نشته او که چا راته وي چې دا موږ ګمراه یو نو څه مرۍ ته ولی لازم هغه د وخت پیغمبر و او ورته ته موږ ګمراه یو ښکاره ګمراه یو نو د هغوی ځواب شو قال یا قوم لیس بی ضلاله زه ګمراه یم څومره ښکلې طریقه ولکني رسول هود علیه السلام قوم انا لنراک فی صفاحة تا خو موږ بېوقوفه کړو ته خو بېوقوفې هغه به څه وی قال لیس بصفاحة ولکني رسول الله. بهر حال کې دا خو ډېر لوی بحث دی او ضروري خبره هم ده او د تقي عثماني صاحب یو په دې خپلو اصلاحي خطباتو کې یو خبره مې ډېره زیاته خوښه شوې ده. وایي ګوره په دې مخ د کائنات کې به ډېر جابر خلک تاله مخې له راشي خو د ټولو نه جابر و فرعون ډېر جابر د کافر بچي او یا زره ماشومانه لکړو د مور باقي کوي دومره حرامي انسان دومره سخت انسان هغه موسی علیه السلام الله ورولېږه چې موسی علیه السلام ورولېږه نو اوس تاسو ته په دې شپاړسمه سپاره کې انشاءالله الله تاسو ته هم ژوند درکوو ما علیه السلام صحت وغواړي نو دې کې را روان دي موسی علیه السلام چې ورولېږه ورته یې ډېر ظالم بچي له روان یې الله ورته مقصد دا دی قرآن شریف کې خدا نشته خدا ته ځان سوی چې ډېر د ظالم بچي له روان یې وګوره داسې شی پکې چې فقولا له قولا لینا لعله او یتذکر ډېرې نرمې خبرې مو سره کړې وایي موسی علیه السلام او څومره جلالي پیغمبر څومره سخت هغه ته الله وایي فقولا له قولا لینا لعله یتذکر. بهر کې تاسې په قرآن شریف کې ډېر واقعات دي زموږ په حکمت په ښکلې طریقه
او بیا کو بحثم کې نو په اعلی او په مزیدار طریقه مؤثر چې دا خبره دا سره کې خبره کینی نو دا خبره به اثر کوي او دا به خبره راځي نه یا کې الله رب العالمین چې ادعو الى سبيل ربك وبلا دل لار تخلق بالحکمت په حکمت سره حکمت امرات سره حکمت تورات زموږ علماوی قران او سنت قران باندې وته دلایل پیش د رسول الله مبارک په حدیثو سره دلایل پیش قیاس وغیرہ باندې وته دلایل پیش کا هغه دلایل باندې سره قائل کچاله قران کې الله دا وي چې دا پلان کې کار وکړو رسول الله مبارک په یار دا کار وکاو هغه ځین کې خبره بیا به دا په طریقه څنګه کې والموعظه الحسنه او نصيحت کوا دي تا حال حسنت په کلی طریقه باندې بالا طریقه باندې وسره لګي اوسا او ګراه پاس د سره خبره کو باس کې راغی نو وجادلهم او باس کوا دي سره بالتي باغ طریقه هي احسن چې هغه ډیر کلی دا په کلی طریقه باندې او تبم دغه حکمت باندې بل تیمور جان خبرو کی موعظه حسنه بمو کی جادلو بالذی هی احسن بمو کی او هدایت ورکول او پنی غلار روانو له گمراه کول دا چاکا اندوی وربیا دا تب تای بدی کلیو دا اندوی دا زما بیا پیسا ساکار دا قدی هدایت ورکول زما کار ان ربک بشکر افسا هو اعلم اغا خپوی دی خپوی بمن پاو خبر باندې ضل عن سبيله گمراشی پی داخل لارنا ابی خبی وهو اعلم او غخبوی دی بالمحتدین فلا رخودن کو باندے دا ہدایت فلا باندے وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ چا سر بد کری دی او چا سر ظلم کری دی امت قشان بہت سرکی دا خمونتا یو تعلیم دی مبارک ہے پر بعض علماء زمون داویو چې دا یو واقع سره دا خبر رااله دا چل شو چې د احد په میدان کې رسول الله مبارک سره صحابه او لار کې د احد هغه واقعیا مخکې تیر شوی انده او بیا به چې بیان کو په مسلمانانو یو وخت کې ډېر سخت دی راغلی او هغه د مسلمانانو یو اجتهادي غلطي و چې هغه د ابوینه وشوه او هغه ډېرې پرې او د هغه وخت بیا هغه کفار رالل او ډېر سخت هغه ګټلې شوي جهاد او ګټلې شوي جنګ هغه په یو سخت امتحان کې مسلمانان راغلل ای مسلمانان شهیدان شو او ډېر اکابر صحابه شهیدان شو ډېر اکابر هغې اکابرو او عظیم صحابو کې یو د رسول الله مبارک تر حضرت امیر حمزه رضی الله تعالی عنہ حمد شي خدای شهادت ډېر دردناک یو خدا او چې د رسول الله مبارک دې تر سره ډېر بیمینه او دی مرجان پر روایت کې دا سم راځي چې د رسول الله مبارک عمر دا یو شان عمر یو شان نو مرغري او دی حمزه رضی الله تعالی عنہ دې په غیرت ایمان لري د خدای یقینو کړه زما خو د دې زړه نه او زه خدای پاک د تاسو مدینه منوره کې د دربار باز درې ځله چې د الله شم سلام زما باندې ډېر خوب دی او ډېر پارچا باندې خدای پاک مدینه منوره ته بوتله کوم حد په میدان کې د دربار دی او رسول الله مبارک وایته نو د غیرت کې ایمان لري زاغه او چاو بیا وایي څنګه وایي او د رسول الله مبارک سره ډېر امین او محبت مو نو دې په وخت کې شهید شو دا خو دې په بیدار دی شهید او دینا هندی رضی الله تعالی عنها وایو چې هغه یو غلام د پیسې ورکړې حضرت وحشی رضی الله بیا هغه مسلمان شوی دی خدای عجیب دا غره ناغه دی چې شهید شو نو بیا داس چلو شو چې دا حمزه رضی الله تعالی عنہ یې ورو نو دني د جوړ پرې دنه دا سترګې پرې دنه د بدن دا آزاد او رسول الله صلی الله علیه وسلم چې قاله ولدي مسلم صاحب نو ډېر زیات غمجن شو رسول الله مبارک سترګو وختي لاړ او حدیث را ډېر زیات غیرتي مو او ترې سم ترمونو داسې هستي و داسې عظیم انسان و
دا رسول الله مبارک څومره د حوصلې انسان څومره د حوصلې یعنی زه بعضې وخت وایم چې دغه طایف کې دا کار یو اورېدل هغې کې رسول الله مبارک څومره د حوصلې نه هره به خو په دې کې داسې په دې تره باندې خفه شو چې قسم یې وخوړه چې زه به د دې تره په بدله کې د کافرانو او یو کسانو سره دا چل او یو کسانو سره دا چل به ورسره کوم او په روایاتو کې داسې دي تیمور جان تا ته به انشاءالله په روایاتو کې راشي چې په دې حمزه رضی الله تعالی عنه نبی علیه السلام او یا ځله جنازه 70 درجه جنازه نو هغه بس چې دا خبره په قسم یو خپل زه به دا چل کوم الله رب العالمین د آیاتونه راوړي چې په بدلاله او سره سره شي مخ روان او کو تا صبر وکړه دا بس سالا پاته ډېر دی بس رسول الله مبارک او رسول الله مبارک به صبر وکړه او هغه چې کوم د ډاکټر مبارک شي ټول هغه بیا خدای پاک مستقیم مسلمان کو دا چا په خپل چې شو هغه خدای مسلمان حضرت هند رضی الله تعالی عنها هغه خدای پاک مسلمان او چې چا دا حمزه رضی الله تعالی عنہ سره دا چل کړو هغه خدای مسلمان حضرت وحشی رضی الله تعالی عنہ بار کې بعد خبرې نور راته نه کوم خو بیا الله رب العالمین نو دا واقعا خو خاص وا خو حکم عام دی چار سره خو بعد کړو عمره بعد سره دا زموږ خلک کې دا چې شته یو کس پته ملک دی و پکې پارو بس چې کوم سړي دا چل کړی بس هغه مرګه نو موږ بیا ورو سره ما پلان کې او دې یو خبره دی وایي ټول مو سره دا شي نه دا سخت سړي دی نو الله دا یاد لري چې واینا عاقبتم کوچر سزا ورکه فعاقبوا سزا ورکا به مثل ما عوقبتم به پاک مثل باندې ته تکلیف در رسول دی ولئن صبرتم او کوچر صبر تا کولو هو خیر للصابرین دا صبر کول کې ډېر صبر کول ډېر بهتر دی د صبر کول کو دا پارا دا ډېر بهتر دی الله وی ډېر بهتر دی چې الله وی نو بس الله په شان کوي واصبر صبر کوا وما صبرك الا بالله او دا صبر بم الله پا توفیق باندې ملاويږي ولا تحزن عليهم ومغم جلکیگا پدوی باندې ولا تقوم کیگا فی دیقن تنگی پاسون کی مما ينقرون داغی چالنا چی دوی کئی تنگی پر ولی ان اللہ بشک اللہ دا دیر ناشنا آیات دی او دا دیر دا کامیابی آیات دی خودی تا منگو تاس سوچتا ان اللہ بشک اللہ تعالی مع الذین داغی کسان سرے مدد و نصرت او امداد او په هر موقع الله چا سره اتقوا چې څوک تقوا اختیاروي څوک والذین وغا هم محسنون چې نیکی کوي نو الله به سړي الله دې موږ او تاسو سره صدق الله مولانا العظیم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة